بسم الله الرحمن الرحیم. نو راځو نن د وینډوز لمړی درس شروع کوو. لمړی د وینډوز د شروع کولو مخکې دا وایو چې د کمپیوټر په صفحه باندې بحث کوو چې د کمپیوټر صفحه شاوخوا مثلا څه نومان لري، په کومو نومانو باندې یادیږي. راځو اول د کمپیوټر مکمله صفحه چې ده د مکملې صفحې ته بکګراوند وایي. د کمپیوټر د بکګراوند صفحه ورته ویل کیږي. او بل د بکګراوند په صفحه کې بیا موږ څو برخې لرو. یوه برخه یې موږ لاندې لرو چې همدا لاندې صفحه د ټاسک بار په نوم یادیږي. او ټاسک بار بیا خپله څو برخې لري. ټاسک بار یې لومړنۍ برخې چې ده سټارټ بټن ده. کله چې سټارټ بټن باندې موږ کلیک وکړو او دا راخلاص کړو د سټارټ منیو په نوم یادیږي. او بیا نور کوم پروګرامونه چې موږ په دې برخه کې اچولي دي دا پروګرامونه د کویک لانچ په نوم یادیږي، ځکه چې موږ دې ته تیز لاسرسی لرو. که دا پروګرامونه موږ له بل ځای نه خلاصوو په ډېر وخت به یې خلاصوو. مثال که سټارټ منیو ته راځي او سرچ کوي بیا به یې په ډېر وخت کې خلاصوو، خو دلته یې موږ ډېر په اسانۍ سره خلاصوو، ډېر تیز لاسرسی ورته لرو او یوازې په یو کلیک باندې موږ یو پروګرام خلاصولی سو. یعنې له یو کلیک نه اضافي موږ یو پروګرام ته ضرورت نه لرو چې په هغه باندې مثال اضافي کلیکونه وکړو. نو دې ته له دې خاطره کویک لانچ وایي. او له هغه وروسته بله ساحه چې ده د معلوماتو ساحه ده. مثلا موږ ته د تاریخ په اړه باندې، د نیټورک په اړه باندې، همدارنګه د بیټرۍ په اړه باندې، د ژبې د دې په اړه باندې چې موږ ته معلومات راکوي. دې خاطر دې ته نوټیفیکیشن ایریا یا د معلوماتو ساحه ورته ویل کیږي. نو دا د ټاسک بار برخې وي او دا هم بیکګراوند وي. او بل خبره چې ده کوم آیکنونه یا کوم فایلونه چې موږ په ډیسکټاپ باندې اچولي وي هغه هر یو ته آیکن ویل کیږي. که هر رقم فایل وي، که ویډیو فایل وي، که عکس وي، که مثلا د کمپیوټر خپل فایلونه وي، دا ټول د آیکن په نوم باندې یادیږي. یعنې دې ته وایي آیکنز. او بل د سټارټ منیو هم په همدې شکل باندې کوم آیکنونه چې په سټارټ منیو باندې اچولي دي هغه ته وایي ټاسک بار آیکنز یا ټاسک بار بټنز ورته وایي. صحیح سو. او په همدې شکل په سټارټ منیو کې هم موږ آیکنز لرو، دې ته هم آیکنز ویل کیږي، دې ته سټارټ بټنز ویل کیږي او دې ته هم آیکنز یا د ډیسکټاپ آیکنز ورته ویل کیږي. بله برخه چې ده موږ چې کله د ډیسکټاپ په صفحې یا د ډیسکټاپ په بیکګراوند باندې په هر ځای باندې کلیک وکړو موږ ته یو لنډ معلومات خلاصوي. مثلا په هر ځای باندې که موږ کلیک وکړو موږ ته همدا خلاصوي. په دې کې زیات کمنټس دي. صحیح ده. مثلا دا هر یو د کمپیوټر له لحاظه که هر ځای کې تاسو ته په مخه درسي دا رقم یو امر هغه ته کمنډ ویل کیږي. دا ټول کمنډس دي. صحیح سو. نو کله چې موږ په د ډیسکټاپ صفحې په هر چي باندې کلیک وکړو موږ ته همدا کمنډس خلاصوي چې لومړی کمپیوټر یا وینډوز له همدې کمنډس نه شروع کوو. نو کله چې موږ په ډیسکټاپ باندې کلیک وکړو لومړی کمنډ چې دا پاور دا منیو ده. په پاور منیو کې بیا خپله څو کمنډس موږ سره موجود دي. پاور داسې پاور قدرت معنا ورکوي. نو همدا د کمپیوټر قدرت ترینه نقطه ده، یعنې د کمپیوټر ټول قدرت په همدې ځای کې ده. ځکه چې موږ له دې لارې کولی شو چې کمپیوټر روښانه یا هم مثلا کمپیوټر مو روښانه کړی وي هغه بیرته ګل کړو یا یې هم هایبرنیټ یا شټ ډاون کړو. نو په همدې خاطر باندې دې ته د کمپیوټر پاور نقطه ویل کیږي یا پاور بټن. پاور بټن موږ په سټارټ منیو ته راسو دلته هم موږ هماغه پاور بټن لرو او دلته هم هماغه پاور بټن ده، یو له بل سره دومره فرق نه کوي. نو بل پاور منیو ته کله چې موږ رالو هغه خپله له ځان سره کمنډس لري چې لومړی د لاک په نوم ده، سویچ یوزر ده، ساین اوټ، سلیپ، هایبرنیټ شټ ډاون، فول شټ ډاون او ریسټارټ دي چې دا هم لومړی له همدې نه شروع کوو. لاک یعنې څنګه چې د لاک کولو معنا قلفول دي. نو په همدې شکل باندې کله چې موږ په لاک باندې کلیک کوو موږ ته یوازې د ډیسکټاپ صفحې تر قلفولو پورې ځي چې اوس خو ریکارډ ده، له ریکارډ وروسته به یې عملي هم تکرار کړو. صحیح ده. نو لاک همدا معنا ورکوي چې کله موږ کمپیوټر لاک کړو نو یوازې د یوزر تر پاسورډه پورې ځي او اضافي کمپیوټر نه بندیږي، یعنې ډیسکټاپ صفحه موږ ته قلفیږي. سویچ یوزر څنګه چې موږ په کمپیوټر کې کولی شو څو یوزرونه جوړ کړو چې دا موږ په کنټرول پینل کې د یوزر اکاونټس کې دلته موږ وایو چې څه رقم مثلا موږ یوزرونه جوړولی سو. مثال منیج ان ادر اکاونټس ته راسي. اوس تر اوسه پورې موږ یو یوزر لرو او یو هم د ګیسټ چې خپله د میلمه یوزر ده. په دې باندې هم بیا بحث کوو کله چې موږ
کنټرول یوزر اکاونټ ته ورسیږو. خو که چیرې ته په کمپیوټر کې 2 یا 3 یوزر ولرې، غواړې له یو یوزر نه بل یوزر ته ولاړ سي، سیدې د یوزرونو زیاته تشریح به په راتلونکي درسو کې ورکوو. چې غواړې له یو یوزر نه بل یوزر ته ولاړ سي، د سویچ یوزر او د ساین اوټ په واسطه باندې ته کولی سي چې له یو یوزر نه بل یوزر ته ولاړ سي. خو فرق یې څه ده سویچ یوزر او ساین اوټ؟ سویچ یوزر ته به همدې معنا ده که ته چیرې غواړې له یو یوزر نه بل یوزر ته ولاړ سي او په دې یوزر کې کوم معلومات کوم ډیټا چې تا راخلاص کړې دا خلاصه پاتې سي. مثلا په دې یوزر کې ما دا اکسل فرم مثال راخلاص کړی ده، همدارنګه کروم مې راخلاص کړی ده او داسې نور بعضې نور کمنټس مثلا یا بعضې نور ډیټا معلومات ما راخلاص کړي دي. زه غواړم چې له بل یوزر ته ولاړ سم، خو په دې شرط باندې چې په دې یوزر کې چې کوم معلومات ما خلاص کړي دي هغه دلته باید خلاص پاتې سي. که چیرې زه بېرته همدې یوزر ته راځم دلته دا معلومات باید خلاص راته پاتې وي، نو په دې صورت کې موږ سویچ یوزر انتخابو. او که چیرې موږ وایو چې ساین اوټ، نو بیا دا معلومات په مکمل ډول باندې دا یوزر بندیږي، کوم ډیټا چې موږ پکې راخلاص کړې ده هغه پکې بندیږي، له هغه وروسته بیا موږ بل یوزر ته تللی سو. صحیح سو. دا سویچ یوزر او د ساین اوټ په اړه باندې و. چې یوزرو په اړه باندې بیا راتلونکي درسو کې ډېر تشریح ورکوو. بل چې دا سلیپ ده، سلیپ خپله معنا مثلا خوب کول دی. خو څه رقم خوب کول؟ خوب کول په دې معنا چې کمپیوټر د یو څه وخت لپاره استراحت کوي، یا ته غواړې چې یو چیرته ولاړ سې د لنډ کار لپاره، او کمپیوټر باید د یو څه وخت همدا پروګرامونه کمپیوټر باید بند نه وي، کمپیوټر وي باید روښانه، خو یوازې دا پروګرامونه ټول پکې روښانه وي، خو یوازې کمپیوټر باید د استراحت په حالت کې وي، یعنې کمپیوټر باید رڼا یې بنده وي او ډیسکټاپ صفحه یې لاک وي، خو نور پروګرامونه شاندې پکې خلاص وي. نو په دې صورت کې موږ سلیپ انتخابو. یعنې سلیپ موږ د ډېر کم 10 دقیقو تر 15 دقیقو پورې باید موږ سلیپ استعمال کوو. له هغه وروسته باید له سلیپ نه ګټه وانخلو. که چیرې 1 ساعت 2-3 ساعته موږ چیرته ځو باید کمپیوټر سلیپ نه کړو، ځکه چې د کمپیوټر پروسیسر په مکمل ډول روښانه وي. نو باید په دې خاطر باندې موږ له سلیپ نه د ډېر وخت لپاره ګټه وانخلو. بل چې دا هایبرنیټ ده، که چیرې موږ د سلیپ نه خو موږ د 10 تر 15 دقیقو پورې ګټه اخیسته. که چیرې ته 1 ساعت کمپیوټر تا ته وخت درکوي، که چیرې 1 ساعت 2 ساعته 3-4 ساعته حتی 1 ورځ 2 ورځې پورې ته غواړې کمپیوټر د پروګرامونه د خلاص پاتې شي، مثلا دا ډیټا تا را خلاصه کړې ده، غواړې دا په د 1 ورځې لپاره ته کمپیوټر بندوې، ماښام کار کوي تر سره پورې باید کمپیوټر بند شي، ماښام د نیمې کار په یو پروګرام کې کړی ده غواړې چې کمپیوټر بند شي، خو همدا پروګرامونه باید خلاص پکې پاتې شي. نو بیا خو ته له سلیپ نه ګټه نه شي اخیستی، ځکه سلیپ خو موږ ویل باید د 10-15 دقیقو لپاره شي. دلته خو ته تقریبا 6-7 ساعته غواړې چې کمپیوټر د هایبرنیټ حالت کمپیوټر دی باید دا حالت ولري چې پروګرامونه خلاص پکې پاتې وي، خو نور کمپیوټر بند وي. یعنې دا ما پروګرامونه چې کوم ډیټا چې پکې خلاصه کړې ده دا باید په همدې شکل باندې خلاصه پاتې. په دې صورت کې موږ له هایبرنیټ نه ګټه اخلو. هایبرنیټ موږ د ډېر وخت لپاره داسې نه شي، مثلا د 2-3 ورځو لپاره باید ګټه ترې وانخلو، د 1 هفتې لپاره باید ګټه ترې وانخلو. تقریبا د 1 ساعت نه تر 6 ساعتو پورې باید له هایبرنیټ نه ګټه واخلو. او هایبرنیټ همدا ګټه ده چې موږ ته تقریبا 3 ځانګړتیاوې د فل شټ ډاون نه دا 3 ځانګړتیاوې لري. یوه ځانګړتیا یې دا ده چې کمپیوټر تا ته زر خلاصېږي، زر. مثلا کمپیوټر که ته فل شټ ډاون کوې، کمپیوټر په ډېر وخت کې فل شټ ډاون کېږي، یعنې ډېر مصرفه کېږي، او کله چې بیا ته چالانوي هم په ډېر وخت کې کېږي، ځکه چې کمپیوټر په مکمل ډول بندېږي او په مکمل ډول خلاصېږي. خو هایبرنیټ که موږ کاروو، هایبرنیټ کمپیوټر زر روښانه کېږي. مثلا که ته کمپیوټر بندوې زر بندېږي، دومره ډېر وخت، ځکه چې کمپیوټر په مکمل ډول نه بندېږي، کمپیوټر زر بندېږي او بېرته کې ته چالانوي هم زر چالانېږي، یعنې دومره ډېر وخت نه غواړي لکه فل شټ ډاون چې غواړي. دا یوه ځانګړتیا شوه. دوهمه ځانګړتیا، مهمه ځانګړتیا چې د هایبرنیټ ده هغه دا ده چې کمپیوټر کله چې موږ هایبرنیټ کوو په کمپیوټر کې کوم پروګرامونه کومه ډیټا چې موږ را خلاصه کړې ده هغه په همدې شکل باندې خلاصه پاتې کېږي او دا ډیټا نه بندېږي. نو دا د هایبرنیټ ده. او هایبرنیټ شټ ډاون او فل شټ ډاون بیا هم له یو بل سره فرق لري. ته غواړې چې مثلا دا خو د 1 ورځې لپاره و، 2-3 ورځو 4 ورځو لپاره ته کمپیوټر بند کړې، خو په دې صورت کې کمپیوټر ډیټا بندېږي. خو دا ته غواړې چې کمپیوټر دې باید زر روښانه او بند شي، یعنې ډېر وخت باید ونه نه شي، کمپیوټر باید په ډېر وخت کې روښانه او بند نه شي. نو په دې صورت کې پروګرامونه هم بندېږي. خو هایبرنیټ شټ ډاون د همدې لپاره کارېږي چې هایبرنیټ شټ ډاون کمپیوټر بیا په دې صورت کې زر چالانېږي او زر بندېږي. یعنې هایبرنیټ شټ ډاون باندې هم کمپیوټر په مکمل ډول باندې نه ده بند شوی. په دې صورت کې باید دا هم تاسو باید له 2-3 ورځو نه اضافي ونه کاروئ. که چېرته تاسو غواړئ د 1 هفتې لپاره چېرته ولاړ شئ، کمپیوټر باید هایبرنیټ شټ ډاون نه کړئ، ځکه چې کمپیوټر د ډېر وخت لپاره هایبرنیټ شټ ډاون ورته کمپیوټر په مکمل ډول نه وي بند شوی.
او بله خبر چې دا هغه په فل شو ډاون کې ده. فل شو ډاون نو لکه څنګه چې له نوم نه یې معلومیږي چې په مکمل ډول د کمپیوټر بندولو ته ویل کېږي. یعنی د کمپیوټر مکمله ډیټا چې تا راخلاصه کړې ده غواړې دا مکمله ډیټا بنده سي او په دې شکل باندې پروګرامونه شیان په مکمل ډول بندېږي. پروسیسر د کمپیوټر ټول په مکمل ډول باندې بندېږي. له دې نه موږ په هر حالت کې ګټه اخیستی سو، خو د دې ډېره ګټه اخیستنه باید موږ که چېرته غواړې کمپیوټر له یوې دوې ورځو نه اضافي ګل کړې، مثلا غواړې د یوې میاشتې، دوه میاشتو، حتی یو کال لپاره کمپیوټر نه غواړې چې چالان یې کړې، یا ته چېرته لرې ځې باید کمپیوټر فل شو ډاون کړې. یا بعضې وخت کې کمپیوټر که دوه وارې دوه درې ځلې ته هایبرنیټ کړې، له هغه وروسته بیا ته باید یو ځلې کمپیوټر فل شو ډاون هم کړې، یو څه وخت لپاره یې باید فل شو ډاون هم کړې، ځکه چې پروګرامونه تر ډېره وخته تقریبا د هایبرنیټ ما درته ویل چې کمپیوټر تر ډېره وخته پورې د کمپیوټر په مکمل ډول نه ده بند سوی، نه په فل شو ډاون کې، په هایبرنیټ شو ډاون کې د مکمل بند سوی ده. نو که چېرته له هایبرنیټ شو ډاون او له فل شو ډاون نه دوه درې ځلې ګټه واخلې، دوه درې ورځې پکې باید یو ځل کمپیوټر فل شو ډاون کړي تر څو د کمپیوټر هغه پروګرامونه یو ځل په مکمل ډول باندې بند سي او کمپیوټر بیرته تازه ته روښانه کوي باید تازه وي. بله خبر چې ده له فل شو ډاون نه وروسته موږ ریسټارټ لرو. ریسټارټ یعنې خپله سټارټ یعنې شروع کول، خو ریسټارټ چې سو بیا ځلې شروع کول. بیا ځلې څه سره کمپیوټر شروع کوي؟ مثلا کمپیوټر د له هایبرنیټ نه خپله معنا د ریسټارټ باندې ټک کلیک وکړي، کمپیوټر خپله بندېږي او بیرته خپله چالانېږي، یعنې بیرته یې تا چالانولو ضرورت نه لري. کله چې بند سي بیرته په اتومات ډول باندې خپله چالانېږي. له ریسټارټ نه موږ په کوم وخت کې ګټه اخلو؟ له ریسټارټ نه تقریبا موږ په ډېره ګټه چې اخلو هغه کله چې کمپیوټر زیات مصرفه سي موږ له ریسټارټ نه ګټه اخلو. یعنې یو ځل باید پروسیسر په مکمل ډول باندې بند سي او کوم معلومات ډیټا چې موږ راخلاصه کړي دا باید په مکمل ډول باندې بند سي، هیڅ یو پروګرام باید خلاص کې پاتې نه سي او بیرته کمپیوټر بیرته له سره چالانېږي، تازه بیرته ریفریش سوی وي او بیرته سی پي یو چې چالانېږي، کوم پروګرام چې موږ کمپیوټر راته مصرفه کړی دا باید ټول بند سوي او له هغه وروسته موږ ته کمپیوټر له سره روښانه سي، نو دې ته وایي ریسټارټ. له ریسټارټ نه موږ په بله کوم چې ګټه اخلو یعنې ډېر د استفادې ځای چې ده هغه چې کله موږ وینډوز خپل کمپیوټر ته انسټالوو له ریسټارټ نه ګټه اخلو. یعنې که کمپیوټر ته غواړئ چې یو ځل د سی ډي دې ورته واچول له هغه وروسته کمپیوټر ریسټارټ کوي. کله چې د کمپیوټر ریسټارټ کړو کمپیوټر له بیرته روښانه کېدو وروسته خپله چې کله بیرته دوهم ځل روښانه کېږي له هغه وروسته د وینډوز په انسټالولو کې به یې ووایو چې 12 بټن له کېکاږلو وروسته ورته وینډوز انسټالوو. نو دا د ریسټارټ نه ګټه خو زیاتره ګټه چې ترې اخیستل کېږي دي چې کمپیوټر زیات مصرفه سوي وي، کوم پروګرام چې بندېږي نه، نو بیا په هغه صورت کې موږ د کمپیوټر له ریسټارټ نه ګټه اخلو چې ریسټارټ کې بیرته سی پي یو په مکمل ډول بندېږي او بیرته کوم پروګرامونه چې کمپیوټر یې مصرف کړی وي هغه څنګه کوي هغه بیرته له سره بندوي او په کمپیوټر بیرته په ریفریش او تازه حالت کې موږ ته چالانېږي. نو دا و د پاور بټن چې پاور بټن موږ په بل ځای کې هم د مخکې مې هم یادونه ورته وکړه چې پاور بټن موږ دلته هم لرو. دا ټول سویچ یوزر لوګ آوټ یا ساین آوټ معنا ورکوي، لاک و ریسټارټ سلیف و هایبرنیټ او فل شو ډاون دا ټول موږ په دې ځای کې لرو. بل له دې وروسته چې له پاور وروسته موږ ویو لرو. ویو خپله مثلا د لیدلو په معنا په دې ځای کې چې موږ د کمپیوټر د ډیسکټاپ صفحه باید په کوم شکل باندې ووینو. د ډیسکټاپ صفحه موږ لومړی د آیکنو په باره کې ده، لومړی کمنټس دي، درې کمنټس دي د لیدلو د کمپیوټر د آیکنو په باره کې دي. د کمپیوټر آیکنونه په کوم شکل باندې زه ووینم؟ لارج دي وي، غټ شکل باندې دي زه ووینم، نه میډیم دی وي یعنې په عادي حالت کې دی وي، نه د ډېر غټ وي نه کوچني وي او هم سمال په خپله د کوچني. لارج یعنې موږ ته د کمپیوټر ټول آیکنونه دومره غټ غټ ښکاره کوي. خو که ته غواړې چې نه دا د دومره غټ نه وي، نارمل حالت یې ولري، نه د ډېر غټ وي نه د ډېر کوچني وي، بیا ورته وایي چې میډیم حالت یې ولري. خو که ته وایې چې نه ډېر د کوچني وي بیا په دې صورت کې سمال حالت ورته ټاکو چې ډېر کوچنی حالت لري. نو دغه لارج میډیم او سمال آیکنز خپله د آیکنونو د کمپیوټر د آیکنونو د لیدلو په معنا ده چې په کوم شکل باندې تاسو ته معلوم سي. بله خبر چې دا آټو آرنج آیکنز دی او آنلاین آیکنز ټو ګریډ دی. کله چې موږ په خپل کمپیوټر کې مثلا څو آیکنز ولرو، مثلا دلته زه یو څو نور آیکن مثلا دا د 3 آیکنه موږ په دې ځای کې لرو، خو دا آیکنونه چې اوس دي اوس ډېر غیر منظم حالت له ځان سره لري. مثلا دا آیکنونه په ډیسکټاپ باندې ډېر غیر منظم سوي دي
او موږ کولی شو چې دا آیکنونه غیر منظم کړو. زه وایم چې باید دما په کمپیوټر کې یو څوک آیکنونه غیر منظم نه کړي، باید په هر حالت کې چې دما کمپیوټر وي باید آیکنونه منظم وي. نو په دې صورت کې موږ راځو ویو ته، ورته وایو چې آټو ارینج آیکن. آټو ارینج آیکن چې د ورته سلیکټ کړی وي، له دې وروسته موږ نسو کولی چې د کمپیوټر آیکنونه غیر منظم کړو، یعنې په همغه لاین باندې به منظم سوي او موږ نسو کولی چې دا غیر منظم کړو. نو دې ته وایي آټو ارینج آیکن، یعنې په اتومات ډول د آیکنونو منظموالی. یا الاین آیکنز ټو ګریډ. الاین آیکنز ټو ګریډ موږ په کوم حالت کې کاروو؟ الاین آیکنز ټو ګریډ کله موږ آیکنونه غیر منظم کولی سو، په دې صورت کې موږ آیکنونه خو غیر منظم کول مو فعال کړو. اوس دلته موږ ورته فعال کړی د الاین آیکنز ټو ګریډ، یعنې کمپیوټر کې خپله په دې شکل باندې د آیکنونو ځای معلوم ده، په دې دا داسې هم معلوم ده او داسې هم، یعنې آیکنونه باید په کومو خطو باندې منظم کېښودل شي، له هغو خطو یې موږ نسو غیر منظم کولی. که آیکن زه په دې ځای کې ږدم، په دې ځای کې خپل آیکن نه ښودل کېږي، خپله یو منظم هغه لاین ته ځان رسوي. ویني په دې ځای کې آیکن، زه دا آیکن و بل آیکن ته دومره نسم ورنږدې کولی، که یې ورنږدې کوم د همغه آیکن ویني نور یې زه نسم ورنږدې کولی. په څه خاطر باندې؟ په دې خاطر باندې چې ما ورته ویلي چې الاین آیکنز ټو ګریډ، الاین آیکنز ټو ګریډ، یعنې آیکنونه ما ته د همغو خطو په همغو خطو باندې منظم کړه کومې خطې چې له کمپنۍ نه ورته انتخاب سوي دي. خو که زه ورته وایم چې نه په دغو خطو باندې ما ته مه منظم کوه، هر ځای زه غواړم باید آیکن کېښودلی سم. په دې صورت کې اوس زه کولی سم دلته هم آیکن کېښودلی سم او دلته هم، یو بل ته یې نږدې کولی هم سم او په هر ځای کې چې وغواړم ښوولی سم، یعنې له هغو خطو بغیر بل ځای هم زه کولی سم چې آیکنونه کېږدم. خو که چېرې زه ورته وایم چې نه الاین آیکنز ټو ګریډ دی، بیا په خپله خط خپله په منظم ډول هغه خطو باندې ځان منظم کوي. او که چیرې هم ورته ووایو چې الاین آیکنز ټو ګریډ مو غیر فعال کړی وي، بیا یې کولی شو چې په هر ځای کې کېښودل. او که چیرې ورته آټو ارینج آیکن، یعنې د کمپیوټر لپاره که چیرې موږ خپل کمپیوټر کاروو باید ډېر وخت ورته الاین آټو ارینج آیکن ورته انتخاب کړو، ځکه چې په دې صورت کې هیڅ یو آیکن غیر منظم کېدای نه شي او آیکنونه په ډیسکټاپ په صفحې باندې ډېر منظم حالت لري. نو دا و د ویو لپاره. د ویو کې دوه کمانډز نور پاتې دي، یو شو ډیسکټاپ آیکنز، شو ډیسکټاپ ګیجټس دي. ډیسکټاپ آیکنز موږ مخکې ویل دا ټول د ډیسکټاپ آیکنونه دي، زه غواړم دا ډیسکټاپ آیکنونه ما ته هېڅ په ډیسکټاپ باندې معلوم نه شي، یعنې له یو چا نه یې پټوم. په دې صورت کې زه ورته وایم چې شو ډیسکټاپ آیکنز غیر فعال کوم، په دې صورت کې هغه آیکنونه چې هغه هایډ سو، یعنې پټ سو، نور موږ ته نه معلومېږي. خو که چیرې زه غواړم چې بېرته راته معلوم شي، بیا راځم ورته وایم چې ویو او بیا شو ډیسکټاپ آیکنز، بېرته هغه آیکنونه د ډیسکټاپ چې دي ما ته یې وښیه. نو دا ډېر ساده کمنډز دي. شو ډیسکټاپ آیکنز غیر فعال که بېرته ورک کېږي، او که چیرې دې فعال کړو په دې صورت کې بېرته موږ کولی شو چې دا آیکنونه ووینو. او شو ډیسکټاپ ګیجټس په څه معنا دي؟ ګیجټس څه شي ته وایي؟ مثلا ګیجټس موږ خپله دلته یو موضوع لرو چې په راتلونکي درسو کې به یې ووایو. موږ غواړو مثلا سی پي یو میټر د ساعت مثلا په دې شکل باندې جنتري ته غواړو چې دلته یې ورته اټ کړو د ډیسکټاپ صفحې ته. اوس زه غواړم چې دا د ډیسکټاپ په صفحه باندې دغه کوم ګیجټس دغه خپله هر یو د ګیجټ په نوم باندې یادوي. زه غواړم چې دا ګیجټس ما د ډیسکټاپ په صفحه باندې معلوم نه شي، نو بیا زه ورته وایم چې شو ډیسکټاپ ګیجټس غیر فعال کوم، په دې صورت کې ما ته نه معلومېږي. که بېرته زه غواړم چې راته معلوم نه شي، بېرته شو ډیسکټاپ ګیجټس فعال کوم او په دې صورت کې بېرته مکمل آیکنونه ډیسکټاپ صفحې ته څنګه سو په بخښنې سره ګیجټس څنګه سو بېرته ډیسکټاپ په صفحه باندې ما ته معلوم سو. یعنې په دې صورت کې زه غیر فعال کړم، ګیجټس د ډیسکټاپ په صفحه باندې موجود دي، خو یوازې څه ده څنګه ده خاص موږ ته معلومېږي نه، موجود دي خو معلومېږي نه. خو که چیرې زه غواړم چې هم دې موجود وي هم دې معلوم شي، بیا په دې صورت کې زه بېرته شو ډیسکټاپ ګیجټس ورته فعال کوم او له دې وروسته موږ ته هم معلومېږي او هم موجود دي. او دا و د ویو. له دې وروسته سورت او ریفریش دا به په راتلونکي درسو کې وایو.